د چا فین د جهانگیر جهانگیر آی لو یو جهانگیر کوم ځای نه راغلی سنبدال سرابدال نه فلم د پاره بالکل وتره شډ خپل فلم د وړې مزه وکړه مونږ خپل کور مینه ولا راغلی کوم ځای نه کور می جنسي نه وتره راغلی کور می جنسي نه صرف د فلم د پاره راغلی ها فلم د پاره راغلی تل می انتظار د سوال سمې سپومې کړیو تل می انتظار د سوال سمې سپومې کړیو وست د دیدن ناغوري زرانه پټ کړه زبردست یار سټوري دا سه جوړه کنا شاید عثمان صاحب او بلدا چې بس مخبل د مردان یو او جی ملي لاګه او شهید هم خده جهانگیر هم خده او د شهید جهانگیر پیر د چا څوک ډېر خوختي جهانگیر کو ارباز کو شاهد جهانگیر خوخ دی جهانگیر دی خوختي تر چا پېنی زارباز خان ارباز خان جهانگیر خان پېن پکې څوک نشته زما کزم کړه فلم راغلی خلک باختر کې چکر ولزي یو خوا کالام ته زی مری ته زی یو خوا زی بل خوا تاسو فلم راغلی څه وجه ده माहिर अमलियात और तावीज़ात अल्लामा अबू अहमद मुतवक्कल दुनिया में हलचल मचाने वाली कुव्वतों के आमिल किसी के दिल में मोहब्बत पैदा करने वाला खास अमल सास बहू का झगड़ा हमेशा के लिए खत्म वहमी और शकी मिजाज शौहर हमेशा के लिए ताबे औलाद का नाफरमान होना कारोबारी बंदिश बैरून मुल्क सफर में रुकावट हर किस्म की बीमारी का खात्मा औलाद का न होना तलाक के मसले को फौरी हल जादू टोने के असर का मुकम्मल खात्मा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू कदरमनो मुराद अली काटलंगे ما د پرواز ټي وی لخوا او موجود ما په صابرینا سینما پیښور کې دلته د پښتو نوې فلم ته صرف زمای لګېدلې قدرمنو تاسو ته پته پکار ده چې د اختر ورځ د اختر کې دوه د پښتو نوې فلمونه لګېدلې دي اوس خو به زړګې شوې او ته صرف زمای اوس خو به زړګې شوې په ارشد سینما لګېدلې دي او ته صرف زمای په صابرینا سینما لګېدلې قدرمنو فلم ته صرف زمای د دې فلم هدایتکار چې کوم دی هغه شاید عثمان صاحب دی چې هغه په کریډ باندې بشمیر سپر هټ فلمونه پراتی دي نه مخکې خانه بدو جوړ کړو دي نه مخکې نوې زخمونه جوړ کړو بشمیر فلمونه هغه جوړ کړی دي د فلم ډایرکټر دی هغه د فلم پروډوسر چې کوم دی هغه بابو دی ډریس ډیزاینر دی د فلم کې جهانگیر خان دی ارباز خان دی فیروزه ده دیدار ملتانی ده ډېر ښه اکټران دي په دې فلم کې نو ګورو چې دا فلم پبلک د دې فلم په حواله سره سوي السلام علیکم علیکم السلام جی څنګه چلے خیر دی بس فلم وکړه ته ډېر مزیدار او ټول تخواست چې راشي د دینه خوندونه والی تاسو ډېر مننه ډېر خولي مزیدار دي زم چې وزر بیا وکړه ها جی څه دي نوم دی زید جی زید لکه څنګه راغلی فلم راغلی خلک باختر کې چکر ولزي یو خوا کالام ته زی مری ته زی یو خوا زی بل خوا تاسو فلم راغلی څه وجه ده زمون فلم خوخي فلم خوختي د چا د بر راغلی من د جهانگیر په فلم د بار راغلی فلم کې مو سو خوختي جهانگیر انا د خوښه دوه خبرې وکړه قدرمنو ډېر زیات راشته یقینا چې فلم به مزیداری ځکه چې پبلک ډېر زیات په ګڼ تعداد سره راغلی اختر وړاندې ورځ ده او خلک ډېر زیات راغلي سره خبرې دي السلام علیکم وعلیکم السلام لګرا مخامخ شکه امریکا څنګه علي خیر د جوړي څه دي نوم دی نیاز محمد موبایل لګدا څنګه جنت مخامخ راځي د کم ځای راغلی بخشو پولنا فلم څنګه دی سپیشل فلم دی فلم کې د چا کریکٹر خدي د ارباز خان تر چا پېنی زارباز خان جهانگیر خان پېن پکې څوک نشته زما کزم کړه راځي خوښ جهانگیر خان باندې مړ وکړ کې څو ډایلاګ کوي دی فلم کې جهانگیر خان کریکٹر څنګه السلام علیکم خیر برابرې دا زموږ شاډن ملګری دی او راځي خوښ کسته د فلم په حواله سره څنګه سوای مسته ملاقات کیږي کدیره خیر ډېر خولي فلم دی او مونږ خو همیشه ارباز د پاره راځو چې ډېر مزیدار فلم او بیا جهانگیر هم خدي هم مونږ ډېر خوښه ولې چې خو د مونږ دغه ویلن دی اوري خو مزیدار کار کوي هر څنګه کار کوي ډرامو کې فلمونو کې هر څنګه لګایو خو کارنامه کوي د فلم سټوري څنګه ده ډېر مزیدار بالکل مو فلم السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه علي د کوم ځای راغلی سنبدال سرابدال نه فلم د پاره نوم دې څه دی
ها فلم راغلی کنه چې چکر راغلی فلم ته خلک مطلب په اختر کې مری ته ځي کالام ته ځي چکر ولځي یو خو ته فلم لولې راغلی مونږه بس فلم خوښ دی ارباز خان جهانگیر فلم د خوښ دی د چا پیری جهانگیر خان او ارباز خان د دوانو پیری نو خلک یو دغه کې یار د ارباز خان بینه جهانگیر خان دی یو کس دغه کې ست دوانو خوښ دي دوان فلم کې کار د چا خو دوان خو تا وکړه فلم کہانی خوا خو مزیدار فلم سونګ غانې مانی وخت شو قدرمنو نور ملګری موږ سره ولای سره خبرې درګو السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه تا خو یاره ګوله ما چولې دي والله بس سبا کې فلم هر دې چولې ها د چا فیني پین خو د دواړو یو دواړو فلم څنګه و ډیر خپل ډیر زبردست سیټینګ د چا کریکټر پکې خو او دواړو خو فلم سټوري څنګه و ډیر زبردست زړه دې سوې مطلب پبلک تصور غواړي چې فلم لکتل لراشه مزیدار دی یا مزیدار نه سوال بالکل بالکل وتره ډیر خپل فلم دی ډیر مزه وکړه موږ خپل کور مینه ولا راغلی کم ځنه کور می جنسین وتره راغلی کور می جنسین سره د فلم لپاره راغلی ها فلم د لپاره راغلی زبردست یا منم دی قدرمنو بل یو مرګري ما سره ولاړ السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه چللی خیر سره راغلی فلم نه راغلی ماشومان وځم چکر لاره اوسې چکر لري دې سره واړه خرابېږي نه تا بس فلم دا کله کله بس خوان کې انټرټینمنټ دی ها مزه کوي ډیر فلم دې کتلی کنه نو اوس په ګورم د خیره اوس به ګوري فلم د فلم نه چې واقعي فلم کی بس ما څه ویل غواړي کاکا جی فلم په حواله سره څه ویل غواړي د فلم په حواله د ګورم چې عوام خوشاله شي خوشاله شي او دا فلم موږ څه جوړ کړی چې بالکل خبره پکې نشته او غانې کوم ډیر زیات صفاتو کو شر ډیر ښه سټوري دا خمه ډیر مزیدار عثمان جوړ کړی دی ډیر خسته فلم دی بالکل خبره پکې نشته او دا عوام چې وګوري کنه دا به د دې نه زیات هم رش راځي پوه او ډیره خوشحالي ده او ډیر د اختر ورځ ده او ډیر ویپی فلم دی قدرمنو بل یو مرګري موږ سره ولاړ دي سو بوله غون تر د ښکارو خبرې تر سره السلام علیکم دې سوي لا بس یې نه په خبره وای زم بین شو ته څه ویل غواړي هغه نه لاګل وګړو باندې کړه باندې کې وداري کې بوګوي بجاله موږ په کپټان کې بدل دا سټایل چا کې جهانگیر کې هغه بدل بجاله موږ نه لاګل کې بدل وای شهید هم خده جهانگیر هم خده او د شهید جهانگیر په چا څوک ډېر خوښتي جهانگیر کو ارباز کو شاید جهانگیر دی خوښتي السلام علیکم وعلیکم السلام سوال غواړي فلم په حواله بس سره فلم ماشاءالله ډیر مزیدار فلم او خسته فلم و یار شاید عثمان سے فلم یو بلا بیکار ډیر وی فی سٹوری وا خاص طور ما جهانگیر او ارباز د پاره دوه ډیر وندرفل کار پکې دغه د پکې پیروزه پکې را بالکل خو فلم چې کوم دی ارباز خان اپکې وین دغه پکې دغه بالکل جی ټایټل نور پکې دغه دی بس شاید عثمان صاحب زنده باد خسته فلمونه جوړي دغه یو فلم باندې پرخه نه فلمونه خامخای ګوري بالکل یو هغه یو خلک د اداکار پېنی د هیرو پېنی د هیروین په تر سټوري دا سه جوړه کنه شاید عثمان صاحب او بل دا چې بس مخفله د مردان یو او جی سوال غواړي فلم په حواله سره فلم ډیر مزیدار فلم موږ خپل پنځینار نه ورته راغلی کور مې جنسن او د فلم لپاره او څو ورځې مخکې روجا کې راغلی د پوسټر مولې دلو هغه نه پس دې ته راغلو فلم دیو کته ډیر مزیدار فلم څنګه و فلم سټوري څنګه ولا فلم سټوري خو غانیم خو خسته غانې وي موږ پنځینار راغلو چې موږ کله دی ولیدو هغه نه پس دې ته موږ خامخا موږ مرګلي راغون شولو راغلو په چکر باندې نو مری نه خده دا کنه نو مری کې څوک 50,000 پیسې لګيږي نو هغه نه چې موږ د خار کې میناوي کې به خبر کې نو موږ څه کوی چې مری انټرټینمنټ مطلب انټرټینمنټ پکار دی او نو ته چې موږ خرچو کو پدې به ورکو کنه نو لسګیرم دی خپل رقم دی او مزه چا فیني د جهانگیر آی لو یو جهانگیر تل می انتظار د سوال سم سپومې کړیو تل می انتظار د سوال سم سپومې کړیو وست د دیدن ناغوري زرانه پټکړه زبردست یار زبردست دا ژوند خو زمون کم د محبت د پاره دی دا ژوند خو زمون کم د محبت د پاره دی خیران يم چې نفرت توسګار